د متلونو کیسې د خپل وطنه ګل وطنه له کتاب څخه د کتاب لیکوال عبدالنافع همت ویاند او چمتو کوونکی سید لودین. متل دی وای په څه ناز مې لویولې راڅه پلن سوې ما د باز بچی بللې خو ته بم سوې. وایي چې یوه شپانه په دښت کې د وحشي مرغه بچی پیدا کړ. شپانه داسې فکر وکړ چې دا د باز بچی دی. همهغه و چې کور ته یې راوړ او په قفس کې یې واچاوه. څرنګه چې باز ښکاریانو په ډېره لوړه بیه اخیست او خورا ډېر ارزښت یې درلود، نو شپانه یې هم خوړو او اوبو ته خورا ډېر پام کاوه. له دې کلي څخه لرې یو غریب سړی خبر سو چې په فلاني کلي کې شپانه د باز بچی موندلی دی. غریب سړي اورېدلي و چې باز ښکاریان خورا په لوړه بیه رانیسي. هغه و چې پایڅې راپورته کړې او د شپانه کلی یې پیدا کړ. شپانه د باز بچی دومره لوړ بیه کړ چې د غریب سړي له وسه پورته و. غریب سړي د باز رانیولو پیسې نه درلودې، خو بیا یې هم زړه نه صبرېدی. ول خدای به کوي او همدا باز به کوي چې زه له دې غریبۍ څخه خلاص سم. هغه و چې په کلي کې کور په کور وګرځېد، څه له خپلوانو او څه له پردو، خو آخر یې پیسې برابرې کړې او له شپانه څخه د باز بچی رانیوی. د باز بچي ته یې خورا ډېر پام کاوه. خپله خواري او غریبي ځینې پاته وه، بس شپه او ورځ به د باز د بچي پالنه او روزنه کول. د باز بچی چې لږ غټ سو نو رنګ یې بم ته ورته و. غریب سړي ویل خیر اوس لا بچی دی سم نه معلومیږي، خو کله چې باز ښه غټ سو کټ مټ بم و. ټولو خلکو ویل چې دا بم دی. غریب سړي چې دا حالت ولید نو په ژړا یې پیل وکړ او پر سر یې خاورې باد کړې. ویل زما خو ژوند برباد سو، زه به د خلکو پورونه څنګه ور ادا کوم. په دې وخت کې زړه را ډک سو او له درده یې بم پر مځکه وویشت. پښه یې پر کښېښوله او په درد یې وویل په څه ناز مې لویولې راڅه پلن سوې ما د باز بچی بللې خو ته بم سوې. یادونه: دا متل په کندهار کې ویل کیږي. کله چې یو څوک له چا سره ډېر زیار وګالي او دا هیله لري چې سبا یې زیار ښه حاصل ورکړي، خو برعکس ټولې خوارۍ یې اوبه یوسي او ګټه ونه کړي، نو خلک دا متل وایي. د کتاب لیکوال وایي چې دا کیسه مې په 1365 شمسي کال له ارواښاد ولسوال محمد عمر خان څخه اورېدلې ده. دی د کندهار ولایت ارغنداو ولسوالۍ د ناګان د کلي اوسېدونکی و.